چې راویښ شو الله ورته یو لار ښوله چې ګورې بوت به هلې نه دا به ماتی راغی سر به سجود شو او د خپلو وزیرانو او د خپلو خلکو میټنګ یې راوغوښت وی څه چل به کوو ملګرو ورته وی چل مل پرېږدی بوت ماتوې ما بېګا خوب لیدی دی بوت خرڅو نه بامبړان مامبړان چې کوم د عیدوانو هغې ته وی خوښی که څوک لاره کې مخې د راغې سر کې قلم راغلل صاحب بوت پورې ونښته بوت له دیکې ورکوي بوت نه یو خوالقي نه بل خوالق په دا مینځ کې دغه شی ویزان دی نه تار شته او نه سیخ شته او کلک یې نښتې دی اخره کې وي دا ګرجر وانه پته به ولګي چې هغه ګرجه ده که څه چې دماغ وی له ګرجه راځي د هغې هغه مندر ورته وي مندر دا مندر روان کې ګرجه د عیسایانو هغې ته وي چې مندر دیوال یې سینګ وغورځو بوت په شلق باندې بل دیوال له ورسېد چې تحقیق یې وکړه او معلومات یې وکړل نو دا بوت یې د مقناطیس نه جوړ کړی او په څلورو واړو دیوالونو کې ورته په متوازي انداز باندې مقناطیسونه لګولي یو دیوال او بل دیوال کې او بل کې او بل کې او په چت کې او په ځمکه کې یو مقناطیس یو خوا راکاږي بل بل خوا راکاږي یو یې بره راکاږي بل یې لاندې راکاږي یو دیوال ته بل خوا نو داسې په دا مینځ کې نښتې دی چې د هغه مقناطیس هغه کشش هغه راښکلې په داسې اندازه ورته برابر کړو چې نه یو ځان ته پرېږدي انې بل ځان ته پرېږدي که ځمکې ته ښکته کېږي بره والی ځان ته راکاږي که بره وي ځمکې والی ځان ته راکاږي صاحب چې بوټې په دا مینځ مات شو چې څنګ کوټه ختمه شوه دا تیسونه یې ویستل او بوټې په دا مینځ مات شو نو د بوت په خېټه کې لالونه او جواهرات او سره زر ووتل هغه دومره قیمتي سامان د دې بوت په دا خېټه کې پروت و چې دوی څومره سره زر ورکول د هغې په دوچندو قیمت ته کېده نو محمود غزنوي رحمه الله فاتح سومنات او فاتح هندوپاک فاتح افغانستان د دې ټول علاقې فاتح بادشاہ دی نیک انسان دی خدای دې زموږ بادشاهانو کې داسې غیرت پیدا کړي په دین غیرتمن او په دین پهلوانان که زموږ بادشاهان داسې جوړ شو قسم در څه به ټیکتا دي موږ نن چغې وکړ زموږ اعمال درست نه دي زموږ عمل ټیک نه دی بادشاہ هم زموږ نه جوړ دی بار نه نه دی راغلی که موږ ښه شو زموږ بادشاهان به هم ښه شي زموږ وزیران به هم ښه شي زموږ امیران به هم ښه شي نو خدای دې موږ او زموږ بادشاهان برابر کړي ته تاسو نه ګورئ نن په مومند جنسیه کې دا دی اتحادیان راځي او حملې کوي جرأت زموږ د حکومت د خلکو نشته چې ورته ووایي چې دا حمله ولې کوي نن ستا د وزیر بیان راغلی دی نن په اخبار کې چې موږ د اتحادي افواجو طاقت نشو لرلی نو ګوره دشمن که ډېر هم کمزوري نو دشمن ته دا نه و چې ستا طاقت نشم لرلی خامخا خپل دنون له تاسو ورکوي را میدان ته چې تا هغې ته وایي چې ستا طاقت نشم لرلی نو نن یې په مومند جنسۍ بمباري وکړه سبا به دله په دا پېښور بمباري بله به په اسلام آباد بمباري تا خو ځان په خپله کمزورې تا سره اتم بم شته ایران سره نشته تا سره میزایل شته ایران سره نشته تا سره چې څومره فوج دی ایران سره د هغې نه کم فوج دی لیکن هغې ورته چتم دا نه وایي چې موږ د دشمن طاقت نشو لرلی چې امریکا پې دباو کي هغې ته خو را دې خوا چې اوس ته له سره خپه دواړه یو ځای کړي چې هغه پې بیا دباو کي وایي ځکه ته خو را نږدې شه چې تا ته د خپل ځان پته ولګي نو امریکا ته یېرېږي کله وی صلح کو کله وی خبرې کو کله وی داسې کو کله وی داسې کو او پتا راځي حمله کوي او ته وایې موږ طاقت نشو لرلی ای بې خونده نو په دا ایټم بم دې څه کوي او په دا میزایل دې څه کوي یو سړي مور مړه کېده ډیوه وکړه وایي دا ډیوه یې نه بلې وی ډیوه راکړه نشته وی شته تیل وی تیل هم پکې شته نو مور دې مړه ده خدای وایي یې ډیوه ولې نه بلې وی دا بقۍ به دې له ساتي ستا به بیا مور پیدا کېږي او به بیا مري او بیا بقۍ به دې له ډیوه ساتي زمونږ په دې علاقه کې یو مقرور
د شپې ګرځېده که د ګاڼو داسې ځم بې لیسنسه تماچه ورسره وه د ګاڼۍ نه راووت نو دا ګاڼۍ نه چې راووت پوک باندې ګوړه د پاسه یې ښودی و پولیس والا ولا په ګشت په مخه ورغلی نو دا هغه تماچه د هغه پوک لاندې کړه چې پولیس والا راغلل هغې خو ولیدله چې تماچه ورسره ده هلکه دا لاس کې دی څه دی وی ګوړه ده وی دی ګوړې لاندې څه دی وی پوک دی وی تو چک کړه چې پوک یې ته لر کړ وی دا څه دی تماچه وی لیسنس یې شته نو دا بدماش ورته وی وی او صاحب لیسنس یې شته وی راوباسه که نه وی لیسنس یې په دا خوله کې پروت دی خو که ما بې غیرته سره نه وي خوله کې لیسنس پروت مونږ یې ټمبم جوړ کړ مونږ میزایل د قوم یې پې تبی وکړه دومره پیسې په دا څیزونو لګي په دا وسله باندې ستا د پاکستان 85% بجټ دغې له ځي دا 15 کاله راځي د بجلۍ تبی پې وشوه د قوم تبی پې وشوه د پیسو او چې د موقع د ډز راشي وي نه دا ډز نه کوي دشمن مضبوط دی مونږ په دې ډز نه شو کولی نو کې پیسو په دا جنگي جذب څه کې په دا ټینک په څه کې په دا میزایل په څه کې چې ستا په ملک دشمن راځي او حمله کوي او ستا میجر سره د پولیس والا او ستا قوم پولیس زه اوسه پورې خو په مدرسو بمباري کوله وی دې کې دهشتګرد او طالبان خو پتا بمباري کې پتا را لګي او ته وایې زه طاقت نشم لرلی نو کې پسې په دا میزایل او په دا ټم بم باندې او خو بیا په خېټه مور وساته اسیم جی حضور او جی سلام زمارونو ازمون طالبان وی السیف بالساعد للساعد بالسیف وی توره نه مټ پکار دی مټ که توره ډېره خسې خو په دا مټ کې زور نه نو په توره څه کې د پاسه سملاسي خو په نه کې بالغې کې ځان او که توره کمزور او مټ مضبوط او زنګوالي توره مې نو چې بادر سړي و ډېر کار پیستی نو خدای دې زمونږ په مشرانو کې بادشاهانو کې په وزیرانو کې که عرب دي که عجم دي غیرت خو ایمانی غیرت پیدا کړي ورونو محمود غزنوي مونږ رحمه الله ورته ګوره دعا ورته کوي د شپې اوس روان دی وي زما په زړه کې درې اشکالات دي مونږ ورته اشکال یعنې درې څه ورته وایي سوچ دي درې فکر دي چې وسوسه مې ده په زړه کې یو مې په زړه کې دا وسوسه ده چې ما به الله وبخي که نه ځکه د خاتمې پته الله ته لګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لش مزل به یو لش او داسې کار به ته صادر شي چې د جنت په ځای به جهنم ته وغورځوي او ډېر کله ته یو انسان او د دوزخ په منځ کې به یو لش مزل آخر کې به ایمان راوړي او د جهنم په ځای به جنت ته لاړ شي نو محمود غزنوي رحمه الله